سلامونه ټولو ملګرو ته پښتون قوم د سلامونه کوو ټول د زمونږ دا ویډیو پوره واوري منګه چې کومه کار د دې ښځې خلاف شروع کړی دی که نه او دا ښځه چې چا راوستې ده هغه ته موږ دا وایو چې موږ نه ستا خلاف یو نه ستا رضات موږ د دې خلاف یو چې ټیک ټاکره ښځه نه به زه راولم د میډیا نه به ته راولي نه به بل پښتون راولي نه بل د دې دپاره موږ الحمدلله جرګې هم کوو د دې دپاره الحمدلله موږ ټول راټول شوي یو او دا کومه خلک چې وایي زه جرګه نه منم که نه جرګې موږ په هغه خلکو پسې نه بوځو جرګې چې ته یو کار کوې د هغې دپاره به یو طریقه کار جوړوې د قومونو مشران او د جرګو مشران هغه هر هغه پښتون په دې پوهېږي که نه چې جرګه څه ته وایي او د جرګې څه سیسټم دی که نه او د جرګې معنی څه ده د جرګې دا معنی ده که نه چې موږ د چا بچي ته نقصان ورکول نه غواړو هغه که زما له طرف دی او که د بل طرف دی صحیح ده او نه د چا مال نه نقصان ورکوو هغه زما له طرف دی او که د بل طرف دی موږ د دغې جنۍ خلاف یو او قانون داسې غواړو چې قانون پښتانه او زمونږ ماشاءالله مشران او زمونږ انشاءالله سفاره او زمونږ د پاکستان نه مشران داسې قانون به موږ انشاءالله پاس کوو چې په سباني وخت کې دا قسمه شو موږ ته نه راځي دا اسلامي وطن دی او دلته د الله کور دی او زمونږ دلته خوږ پیغمبر دی او دلته که څوک فیملیانې راولي که نه نو داسې له ډرو لی نه بوځي دا ګوره کومه ښځه چې د سړو مشابهت د سړو مشابهت په شکل کې راځي او خبرې کوي لکه دا چې وایي زه سړی یم او د سړو په منځ کې ګرځي له دې نه به د معاشرې عامې دیندارې ښځې ستر کوي دا زموږ خوږ پیغمبر ویلي ډېر خلک دا وایي چې ته چېرته ورکې زه ورک نه یم موږ له 2 ورځې ټیم راکړی یوه پکې تېره شو ده یوه پاتې ده په دې کې به څه حل راوباسي او که حل یې راونه وتو نو بیا به موږ مجبورا د سعودي عرب د حکومت په سلا باندې او د سعودي عرب په حکومت په قانون کې انشاءالله موږ به ورځو د دغه ځای ته او د زمونږ ملګري موږ او د سعودي عرب قانون موږ به ورځو انشاءالله په دغه ځای کې او په قانوني طریقه باندې چې څوک د کمې خبرې قانون تیارو ښه په قانوني زه مخکې زه په څه باندې نه پوهېدم خو اوس چې د دې کم ورور خواله زرالم که نه نو زه چې په کومو ټکو نه پوهېدم په هغه باندې پوه کړو او ډېر داسې ټکي وو چې زما له طرف نه به په هغې زه راګېرېدم نو د هغې راته ماشاءالله ښونه وکړه او زما ورور عمران بھائی بیا چې څونه زمونږ خلکو ګوتې نیوې چې دا هوټلې د دیر والا دي نو عمران بھائی هغه ټولو کسانو ته رابطې وکړې موږ کوشش وکړو په هغې کې یو د یو نه انکار کوي بل د بل دا د قانونو خبره ده نو انشاءالله دغه خلک به هم راښکاره شي یوه ورځ ټیم هم دی او موږ اخرنی میشن به دی چې د دې ځای په قانون به کار کوو نو که په هغې کې بیا دا تورسري اوچته شوه او مثال په طور وړي یا یې بندی یا یې لیږي نو په هغې باندې به بیا څوک په موږ دا نیوکه نه کوي چې تاسو غلطي وکړه که دا پښتون د دغې دپاره عزت غواړي نو دا پردی ښځه دې راوالي او ښه سیده دې روانه کړي رپورټ ته ودرېږي که دغه نه نو دا د سر چیلنج ورکوي سر دا دونه سرونه نه دي چې زه په دې سر میرات کړم په دې سرونو زه سر نه میراتوم خو زه ورته دونه دا وایم چې انشاءالله دا سرونه به دله بیا سر په داسې طریقه باندې میرات کړي چې دا ټوله دنیا به راته خاندي عمران بھائی داسې ده که نه ښه د قانون په طریقه باندې موږ کار کوو زما په زندګۍ کې چې خرابه غلطي دا وه که نه چې دیو به موږ پسې کنځلمار ولګول ما به کنځلې کولې او هغه دې سړي ماله قسم راکړی چې جواب به نه ورکړې ها یو سړی د حدونو نه اوړي په غونډ ټیک ټاک کې زما سره داسې هلکان شته چې شپه ورځ به الټه به یې ځوړند کړی تاسو په ما لایق اخلئ او هغه به په تاسو لایق اخلي او زه به هغه کار کوم چې په کم مې پښتون مضبوطیږي مسافر مضبوطیږي زما خان او ملک مضبوطیږي او انشاءالله زمونږ ټول پاکستان مضبوطیږي او زمونږ خاوره او انشاءالله په روان وخت کې د کار به هم ډېر ښکلي ډیمانډونه راځي او زمونږ څه به ډېر ښکلي پښتانه په روزګار کېږي او ډېر زیات انشاءالله دعا کوئ په سوونو انشاءالله د سوونو په حساب باندې انشاءالله